ملګرو په قرآن پاک کې یو آیت کریمه دی چې کوم انسان سحر او ماښام مونځ نه پس د دې آیت کریمه اوه پیرې تلاوت کوي کنه نو الله رب العزت په دغه انسان ته شپږ فائدې ورنصیب کوي. په دې کې اول نمبر فائدہ کچره یو انسان دی د هغه نکاح نه د شوي واده نه د شوي رشته ورته نه ملاویږي که الګ ته او که جنې ده خو دې ته رشته نه ملاویږي دی دا غواړي چې موږ ته د خپل رشته ملو شي نو که د دې آیت کریمه وظیفه شروع کړه کنه ان شاء الله خپل رشته به ورته د الله رب العزت په فضل او کرم سره ملو شي. دویمه فائدہ کچره چاته رشته ملو شوي دا واده شوي دی خو لیکن د دې اولاد نشته دی دی غواړي چې موږ ته د الله رب العزت اولاد راکړي نو که دغه ښځه او خاوند د دې آیت کریمه وظیفه شروع کړي یا په ښځه او خاوند کې صرف یو د دې آیت کریمه وظیفه شروع کړي کنه سحر او ماښام مونځ نه بس اوه پیرې نو ان شاء الله رب العزت په ښکلي او نیکمل صالح اولاد ورنصیب کړي. درېمه فائدہ کچري د چا اولاد شته دی وادم شته دی اولاد هم شته دی خو لیکن اولاد د دې نافرمانه دي د مور پلار نافرمانه دي په نشو تماشو کې اموخته شوي دي نو که دغه مور پلار غواړي چې زمونږ اولاد زمونږ فرمان بردار وګرځي زمونږ تابعدار وګرځي دا لوفرې نشي تماشې د مکمل پرېږدي نو که د مور پلار د دې آیت کریمه وظیفه شروع کړي کنه دا اولاد په ټول ان شاء الله د دې تابعدار وګرځي فرمان بردار وګرځي لوفرې نشي تماشې به مکمل پرېږدي. څلورمه فائدہ کچری یو سړی دی بیا زنانه د دې وادم شوی دی هر څه شته دی خو لیکن د ښځې خاوند نافرمانه دی جنگ جګړې ورسره کوي یا د خاوند ښځه نافرمانه ده نو چې کم یو نافرمانه دی دا کم چې سم دی کنه که د دې آیت کریمې وظیفه شروع کړي دا سم دا بل بې تابعدار ګرځي مطلب که د ښځې خاوند نافرمانه دی که ښځه د دې آیت کریمه وظیفه شروع کړي کنه خاوند بې تابعدار وګرځي او کچره یو سړی دی د ښځه نافرمانه ده دا سړی د دې آیت کریمه وظیفه شروع کړي دا ښځه به ان شاء الله د تابعدار وګرځي. صحیح شو. دغه شان دی بل فائدہ کچره یو ښځه او خاوند دی د دې بال بچ دي ا بیماران دي او په داسې بیماری کې مبتلا شوي دي دا بال بچ کنه چې د دې اړو علاج نه کیږي ډاکټرانو ورته مکمل بس سوال جواب کړی دی چې بس ستاسو د بال بچ نور علاج نه کیږي هغه جواب یې ورکړی دی نو که دا ښځه او خاوند د دې آیت کریمې وظیفه شروع کړي کنه ان شاء الله دغه اولاد ته به الله رب العزت صحت کامله ورکړي بیماری به د الله تعالی په فضل او کرم سره مکمل ختم شي. دغه شانتي کچري ښځه او خاوند په دې کې یو کس بیمار دی یا ښځه بیماره ده یا خاوند بیمار دی نو که ښځه بیماره ده او خاوند د دې آیت کریمه وظیفه په دې نیت باندې شروع کی چې زما ښځې ته د صحت ملو شي نو ان شاء الله ښځې ته به صحت ملو شي. دغه شانتي کچره خاوند بیمار دی او د دې سړي دا ښځه د دې آیت کریمه وظیفه په دې نیت باندې شروع کی چې زما خاوند ته د صحت ملو شي نو ان شاء الله د خاوند ته به صحت ملو شي. بل فائدہ کچري داسې سوکتی کنه هغه وی چې زمونږ په کور کې دي امن او امان او اتفاق راشي مینه محبت تی راشي که څوک وایي چې زمونږ په کور کې جنگ جګړې دي نه اتفاقي ده نو که دی غواړي چې زمونږ په کور کې د مینه او محبت شروع شي کنه نو د دې کور چې کم مشران دي دغه مشران د دې آیت کریمه وظیفه شروع کی نو ان شاء الله په دغه کور کې به امن راشي اتفاق به راشي مینه محبت به راشي. زموږ عزتمندو یو آیت کریمه دی د قرآن پاک او دا دومره زیاتې فائدې دي دین علاوه نور هم ډېرې بې انتها زیاتې فائدې دي خو دا هغه فائدې مې درته بیان کړي چې د کومو فائدو نن سبا زمونږ په معاشره کې ډیر زیات ضرورت دی نو آیت کریمه ته غوږ کېږدئ. آیت کریمه داسې دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. دا آیت کریمه دی بس زما عزت مندو نو دا به تاسو چې کله سحر مونځ مکمل ختم کړئ دا آیات په تاسو اوه پیرې وای او دغه شان چې کله ماښام مونځ مکمل تاسو ختم کړئ یعنی فرض هم وکړئ سنت هم وکړئ نو دا آیت کریمه به تاسو اوه پیرې وای زما عزت مندو بس یو ځل به ترنه بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ او بس بیا به د آیت کریمه اوه پیرې ووایئ نو چې څوک د دې آیت کریمه اوه پیرې تلاوت کړي د سحر او ماښام مونځ نه بس دا ټولې فایدې به ورته ملاویږي ان شاء الله یا که ټولې ستاسو ضرورت نه وي یو دوه درو ته پکې ستاسو ضرورت وي یو ته پکې ستاسو ضرورت وي نو ان شاء الله دغه فائدہ به تاسو ته ملاويږي. صحیح ده امید ده چې ان شاء الله تاسو په دې وظیفې باندې پیښ شوی که بیا پکې تاسو ته خبرې ست تاسو کمنټ کول شي زه ان شاء الله کوشش وکم چې تاسو ته جواب درکم تاسو په فکر خو په خپل هم دا وظیفه شروع کړئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې هغه هم دا وظیفه شروع کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مخشاله باد ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان.